څوک هم چې فحش فلمونه ګوري، فحش څیزونه ګوري، د دې درله 5 غټ نقصانات ښیمه چې ډېر غټ دي او ډېر د انسان په ژوند باندې اثر راولي. او که ته دا شی ګورې په وخت دې توبه وباسه چې الله رب العزت دې ورنه اوزګار کړي. ټولو کې اول نقصان دا دی چې حافظه دې مکمل کمزوري کړي، یو شی به یاد کړي منټ پس به درنه بیا هېري. دویم نقصان دا دی چې په لمونځ کې او په عبادت کې به همغه فاش خیالونه درځي چې څه دې په دې سترګو لیدلي. دریم نقصان دا دی چې رزق دې بې برکته کړي، په رزق به نه پوهېږي چې په کومه ګټم او په کومه ځي، رزق دې ختموي. څلورم نقصان دا دی چې عمر دې بې برکته کړي، یې به ځوان عمر به دې کمي ښکاري به بوډا د خپل عمر نه. پنځم نقصان دا دی ټولو کې غټ چې تر څو پورې دې دا شی لیدلی نه تر څو پورې تا دا کار کړی نه وجود به دې په سکون نه بې سکونه به یې بې چینه به یې داسې به درته ښکاري لکه څه رانه ورک دي. نو ای د الله بنده ښکلې سترګې دي، د رب دیدارونه پې کوه، د رب نظارې پې ګوره، د پیغمبر سره پې مینه وکړه، دې شیزونو نه توبه ګار.